القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. او وایي د مسخرې پر کم زړونه مو په پردو کې دي، بلکې لعنت کړی دی پر دوی باندې الله جل جلاله په سبب د کفر د دوی، نو ډیر لږ د دوی څخه ایمان راوړی دی. تفسیر: یهودانو د خپلو نفسونو د ستایلو په وخت کې داسې ویل چې زموږ زړونه په غلافو او په کڅوړو کې ساتل سوي دي او پرته زموږ د دین څخه بل کوم دین پکښې کې نسي دننه کېدلی او نه بله کومه خبره څه اثر ورباندې اچولی سي. موږ د بل چا په چاپلوسۍ، سحر او په کرشمو باندې نه خطاوځو او نه یې تابعداري کولی سو. حق تعالی جل جلاله فرمایي دوی بیخي دروغ ویونکي دي، ځکه چې دوی د خپل کفر په سبب الله تعالی د خوا څخه ملعون او د رحمت څخه شړل سوي دي، نو د دې امله په هیڅ ډول د حق منونکي نه دي او له دوی څخه ډېر لږ کسان د ایمان په دولت مشرف کیږي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. او کله چې راغلی دوی ته اهل کتابو ته کتاب قرآن د طرفه څخه د الله جل جلاله چې مصدق دی د هغه کتاب چې له دوی سره دی، حال دا چې و دوی په خوا له دې څخه فتحه به یې غوښته په هغه کسانو چې کافران وه. نو کله چې راغلی دوی ته هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې پیژندلی و دوی هغه رسول د تورات په ستایلو سره کافران سول پرې، نو لعنت د الله جل جلاله دی پر کافرانو باندې، یعنی چې حق یې پټاوه او باطل یې څرګنداوه او ښکاره کاوه. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بد دی هغه څه چې خرڅ کړي دي دوی په هغه سره ځانونه خپل، او هغه دا دی چې کافران کیږي په هغه قرآن چې نازل کړی دی الله جل جلاله. دا کفر په سبب د دې حسد او د کینې دی چې ولې نازلوي الله جل جلاله لپس له خپل په هغه چا چې اراده وکړي د بندګانو خپلو. تفسیر: یعنی هغه شی چې دوی د هغه په بدل کې خپل ځانونه خرڅوي هغه د سپېڅلي پاک قرآن په مقابل کې د کفر او انکار غوره کول دي. حال دا چې د دوی دا کفر او انکار هم یوازې د دوی د ضد او کینې او حسد څخه پیدا سوی دي. فباءوا بغضب على غضب، نو اختصول په یوه غضب د پاسه د بل غضب چې کفر دی په عیسی علیه السلام او انجیل شریف. تفسیر: یعنی غضب دا چې نه یوازې په قرآن بلکې په خپل کتاب هم سره کافران او منکران سول، او بل غضب دا چې یوازې د حسد او ضد د عمله د هغه وخت د رسول سره مخالفت وکړي او ورڅخه وګرځېدل. د قرآن کریم د پښتو ژباړې، تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.